په بلخ ولایت کې 200 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. واک ته د اسلامي امارت تر رسیدو وروسته په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کښت بندیز ولګېد. له دغې پدیدې سره د مبارزې پر دوام بلخي مسؤلینو د خپلو کمپاینونو په لړ کې د یاد ولایت په ځینو ولسوالیو کې زیات اندازه ځمکه له کوکنارو پاکه کړې ده. د بلخ امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي چې کوکنار یو مضر بوټی دی او د حکومت د مشرتابه د فرمان له مخې باید ونه کرل شي. الحمدلله نن د چمتال ولسوالۍ ته راغلیو د پاره د عملیاتو د تریاکو د کښت. نو الحمدلله نن موږ عملیات کړي دي تقریبا چې د نن عملیات شوي دي تر 8 جریبه تر 10 جریبه بله هم اضافه مځکه د تریاکو د کښت څخه پاکه شوي. نو او زموږ عملیات انشاءالله د غش دوامداره توګه په چمتال کې دوام لري او په د بلخ په نور ولسوالۍ کې هم زموږ عملیات دوامداره توګه باندې روان دي. انشاءالله عملیات مو روان تر څو چې د ټوله تریاکو څخه منطقاني پاکسازي شوې زموږ عملیات انشاءالله ادامه لري او روان دي. تقریبا په حدودا د 2 میاشتې په دوام کې چې موږ عملیات شروع شوي دي او په دوامدار توګه مو عملیات شوي دي. په دې کې تقریبا 200 جریبه مځکه پاکسازي شوې ده او څه اندازه چې پاتې دي هغه به انشاءالله پاکه شي. دپاره د آینده انشاءالله دا اطمینان لرو چې نور کلو کې به انشاءالله بیا د تریاکو کښت ونه شي. بلخوا بلخي بزګران د کوکنارو له اړولو هرکلی کوي خو وایي چې لا هم د بدیل کښت د رامنځته کېدو لپاره ورته هیڅ ډول کار نه دی شوی. دوی د کرنې په برخه کې د وسایلو کیمیاوي سرې اصلاح شویو تخمونو او د نورو اړتیا وړ توکو پر چمتو کېدو ټینګار لري. گندم تخمی گندم پندانه بیتا کوٹ بیتا بریم باز دا قرضه که پختر تحویل کردیم پولی خدا بگیره. قلبه تیل ارزان کنه که ما بریم قلبه کنیم تراکتورها قیمت است تیل قیمت است کشت و زراعت نیست تخمی بذری گندم هر چیز که بذری باشه امور بریم بیتا پیدا کنه بیاره که ما بکریم از امی خدا بیغم کنیم از این تاریخ. امیر المؤمنین است واجب است گفت امیر گفت کسی که دویلیا کاری دا گفت امیر چپا کنین. باز ما برادر رفتم از حشرات قلبه را کرا کردم آوردم چپا کردمش بادرنگ میکاری ماله. ورته مهال د بلخ د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي پر 10 سره بزګرانو یې کیمیاوي سره اصلاح شوي تخمونه او د اړتیا وړ وسایل ویشلي او راتلونکو کې هم د ورته ملاتړ او همکارۍ خبر ورکوي. ریاست زراعت ولایت بلخ برای 37726 نفر دیاقین در سطح ولسوالی ولایت بلخ به هر دیقان یک بوجی تخم بذری گندم، یک بوجی کود سیاه و یک بوجی کود سفید به قسم رایگان برشان توزیع شده بود که فعلا به 37000 نفر برنامه آموزشی، طریقه های کشت، شیوه های کنترل کیمیایی و میخانیکی و طریقه متدای جدید برشان آموزشات جریان داره و دیگه در ضمن همین فعلا برنامه آموزشی جریان داره دیگه برای 5783 نفر برای اکثرا برای فامیلای دیقین تخم سبزیجات یعنی که بین آنها با باغچه‌های خانگی برشان توزیع تخم و وسایل احداث باغچه‌های خانگی که از قبیل بیل است و آبپاش است و رجه است و شواکون است و بعضشان کراچی دیسی هستند. اینا برای همین قدر فامیلا توزیع شده که فعلا برنامه آموزشی در سطح ولسوالیا ادامه داره. که څه هم د حکومت مبارزه په یاده برخه کې د لاسته راوړنو ډکه ګڼل کېږي خو ټینګار دا دی چې مسؤلین د کوکنارو او نورو نشهیي توکو د کښت پر بدیل په جدي توګه کار وکړي تر څو د یادو بوټو له بیا کرل کېدو او د ځوانانو پراخته کېدو پرې مخنیوی وشي.